هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. رواه أبو داود. حكيم بن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه واي پلار مراته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې پوښتنه وکړه: ای د الله رسوله، یو سړي د ښځې په خپل میړه باندې څه حقوق دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله ته څه خورې نو ښځې ته یې هم ورکوه، او چې ته څه اغوندې نو ښځې ته یې هم ور اغونده، او په مخ یې مه وهه، او د بدو ښېرا مه ورته کوه، او له کوره د باندې مه ورڅخه مرور کېږه. ابو داود وایي د بدو ښېرا دا ده چې ورته ووایي د الله تبارک وتعالی بده وایسي. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني، نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني، في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن